बड़ों की इज्जत करे, अपनी बारी का इंतजार करे, वक्त की पाबंदी करे। बड़ों की इज्जत करे, अपनी बारी का इंतजार करे, वक्त की पाबंदी करे. سبقت يادكم؟ بس كنا زيان نا وقت كيكي سكول تبانا زي شابا نرى شابا دابا جوار زفتي سكول تخا نيخ سكول تخا زما زيان. السلام عليكم. وعليكم السلام. فما خد يقولونا بچي كنا نتعرف اليوم بس عمر ما خوش على شو وي خدايا بيانا وقت شو وصل لي في توابيع لالا بخير علي بپردې مشه فوري بپردې مشه کینه لالا دا واخله لالا دا مو څه تکلیف وکړو ستا په ما باندې ډېر حق دی فوري که زما په زړه وې نو چې تاسو ما سره اوسېدی لالا کونډې د خپل خاوند درشلي ډېر په ګرانه پرېښودی شي هغه ټیک ده خوري خو د خلکو د خدمتونو نه خو به خلاصه وي که نه لالا دام ډیره ده چې ته زما د خوارې تپوس وکړې شاید به چیرې شو شاید خو اوس په دې ساعت سکول ته لاړو دا واخله دا 300 روپۍ دا شاید د سبق خرچه نه لالا ته په خپله بال بچي دارې نه خوري زما بچي د خیره سره زلمي دي د خوارۍ د کوره وتې دي او بیا په شاهد خان بچي زه لکه د خپلو بچو سبق پیل غواړم دا واخله الله دې ډېر عمر دی کړي دا به زما د خوارې نصیبونه نه خورې په خپل قسمت باندې صبر کول اوچته درجه لري لالا ته کښېنه زه دله زر چای نه بیا به راشم صحیح شوه ډېره مننه لالا د خدای په امان د الله په امان داسدی گاف گاف منی گلاس داسدی گاف گاف منی گلاس شاباش استاد جی اجازه دی دا ته بیا نا وخت رالی استاد جی د کور ډیر لري دی پیدا راځي راځه کینه نا بچو داسې دي نو اوس خو مې تاسو ته وویلې بچې ته ووایه غاښ منی ګیلاس شاباش دې خو راشه بچې یالا شابه بچې شاباش بچې دغسې د سبق سره مینه کوه ښه بچې او دې ملګرو ته هم دا سبق وښایه ښه بچې شاباش وښیه غاښ منی ګیلاس غاښ منی ګیلاس غاښ منی ګیلاس غاښ منی ګیلاس بیبي السلام علیکم دا ستا د راتلو وخت دی ته وګوره ټول کور ګنده پروت دی بیبي نن لږ ناوخته شو نن لږ ناوخته شو دا ستا د روزانه کار دی خو ګوره که بیا ناوخته راغلی که نه نو په دیکو دیکو به دې د کوره وباسم ورشه هغې لوښي وینځه ښه ده بیبي یاره ښه ده بیبي یو خو د دې سر خوړلي نوکرانو د لاسه تر پوزې پوزې راغلم
پلار ته وایا چې تا ته ټانګون شي ستاسو کور خو ډېر لرې دی د پلار چرته دی خو مړ دی که نه مور خو مې شته که نه